بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو د مسور پروګرام نن درېیمه ورځ ده او مخکې درسو کې مو ځینې اپشنونه شامل وي. نن به موږ تاسو د مسور پروګرام چې د فایل مینو له خیره سره سټارټ کړو. یو عمومي انټروډکشن و چې هغه وسو، له خیره سره خپل پریکټیکل کارو ته راشو. راځم خپل ورډ پروګرام خلاصوم او بلینک ډاکومنټ اخلم. کله چې موږ بلینک ډاکومنټ واخلو، مسور پروګرام یو خواله دغه ده که چې تاسو یو چاته ډیمو په شکل د یو شی د شکل دغه تاسو ښایي تدریس کوئ. مثال دې نه چې تاسو یو خط ولیکئ دغه وخت نیسي او ډېر بد هم ښکارېږي. دوی تیار ریډیمیډ د یو کیسې او سټوري په شکل باندې تاسو ته تیار آپشن درکړی چې رینډ ولیکئ. مثال دغه که چېرته موږ پیراګراف ولیکو، مثال 40 پیراګراف راکړه څو پیج کې راسي. چې د ډیمو ورکوئ نو ډېر په اسانۍ تاسو ګوره ډېر ښه شیپ هم لري او تاسو هم ستونزه هم نه جوړېږي. اوس راځو فایل مینو ته. فایل مینو چې کله اوپن کېږي که هم مو تاسو ولوستو چې دی بلینک ډاکومنټس اخیستی سو او نورې ریسنټ فایلونه وي، هغه دلته موږ ته راځي. بل د نیو کې هم موږ تاسو ولوسته چې د دې څخه هم موږ بلینک ډاکومنټس اخیستلی شو او کوم چې ریډیمیډ ټمپلیټونه دي مسور پروګرام کې هغه دلته راځي. سی وي مثال د انوایس دا رقم راپور وي، هغه یې تیار ریډیمیډ ټمپلیټس وي، هغه موږ تاسو د دې څخه ورډ پروګرام څخه اخیستلی شو، ایډیټ کولی شو. او که چېرته تاسو نیټ ولرئ دلته تاسو کوم یو پیدا نه کوئ نو دلته به ولیکئ office.com templates او دا به انټر کې چې کله چې سرچ هم کو نو دلته او نیټ ولرئ ډېر زیات ټمپلیټس وي، هغه تاسو ته راځي. تاسو هغه کولی شئ راواخلئ او دلته ورډ پروګرام کې د هغې څخه استفاده وکړئ په ښه شکل باندې. کوم شکل تاسو خوښېږي ګوره مختلف ډیزاینونه دي، تاسو هر ډیزاین خوښېږي، هم اداره تاسو نه خوشحالېږي، هم تاسو کار په افیشنسي تاسو ښیي. اوس راځو اوپن ته. کله چې موږ اوپن کلیک کړو نو اوپن کې دلته ګورو موږ فایلونه چېرته دي. زه ځم براوز ته. ماته که به فایل هر چېرته ماته زما فایل وي نو هغه د دې څخه په اسانۍ څخه پیدا کولی شم. فولډر یې په هغه کې وي، هر چېرته وي. مثلا او که چېرته تاسو ته نوم معلوم وي او په فولډر کې دننه یا په ډرایو کې دننه ورک وي، مثلا زه د هغه ډیسکټاپ کې فرض کې ته تاسو اداره کې کار کوئ چې هلته ډېر زیات فایلونه وي، نو هغه کورس دی، مکتب دی، هر شی دی. دلته مثال لیکم ریزلټ، دا یو فایل مانه ورک دی. دلته فایلونه ډېر دي مثلا، دلته خو کم دي خو اداره کې هلته ډېر دي. ریزلټ یې اورځې ماته راوستی. اوپن چې کله کله ځینې آپشنې دي. اوپن چې دا ساده موږ ته اوپن کوي. ریډ آنلی یوازې د لوستلو په شکل راکړي. لکه زه مثلا دغه یو کار پې سوی ده، د یو پروجیکټ ده، یو پریزنټیشن ده، هغې کې ډېر کسانو کار کړی ده، خو زه دا نه غواړم چې دې کې مانه که دا ایډیټ سي بیا زه راوستلی نه شم، هغه زه راوستلی نه شم. نو دې لپاره زه ریډ آنلی کوم چې صرف زه ګورم چې آیا کومه ستونزه خو پکې ونه وي. تاسو اوس که چېرته ګوره خط لیکل کېږي، فارمیټ هم ورکول کېږي، خو چې کله موږ سیف ته لاړ شو، سیف باندې ته کلیک کړي او دا سیف کړي. نو په دغه ګوره you can save this file because it is read only. ته دغه فایل په دغه دې کې سیف کولی نه شي ځکه چې دا ته read only کړی ده. او که دا چېرته تاسو مثال نوم ورکوئ، بل نوم ورکوئ او یا په بل ډرایو کې تاسو سیف کول غواړئ بیا سیف کولی شئ. مثلا زه لیکم ایکسپنس. اوس نوم چینج کړو نو دا څه شو ګوره ایکسپنس بیل راغی، ریزلټ بیل راغی. هغه یو فایل نه سو، هغه کوم چې عمومي فایل ده هغه زموږ خوندي ده. نو دې کې که موږ تاسو که انټري کوو سرچ یې کوو موږ ته مهم اړین نه ځکه چې هغه فایل زموږ خوندي دی. بیا راځم فایل مینو کې اوپن، براوز کې به ریزلټ په نوم وکنه ریزلټ. اوس که دا اوپن کې بیا اوپن از ا کاپي او دغه اوپن ان ریپیر دا دې لږ توپیر سره لري. اوپن از ا کاپي چې دغه موجوده فایل چې ده د دې موږ ته کاپي کېږي
په همدغه ځای کې په همدغه کوهر ډرایو کې چې موږ تاسو موږ ولاړ یو هغلته موږ ته کاپي راولي یا نه مینیمایز کړمه دا ګورئ اوپن یې کړه خو ریزلټ چې د ریزلټ چې کاپي ون ریزلټ د ریزلټ فایل چې ده د هغې کاپي ده دې کې تاسو ایډیټ کولی شو ورشئ کولی شو هغه تاسو ته ستونزه نه لري ځکه عمومي فایل زموږ خوندي دی همدا رقم د زه راځم بیا اوپن کلیک کوم اوپن کې براوز ته راځم براوز کې چې راغلی بیا ریزلټ باندې کلیک کوم خو دا دې ځل ماته اوپن کا اوپن ان ریپیر دا وروسته ولري اوپن ان ریپیر چې دا کلیک کړو د دې او د اوپن از ا کاپي څه توپیر لري اوپن از ا کاپي هماغه ډرایو کې هماغه ډرایو کې جوړي که ډیسکټاپ وي یا سی ډرایو وي ډي ډرایو هر چېرته وي تاسو هماغه فایل کې اچوي خو دا که چېرته تاسو سیف کلیک کوئ دې دا موږ کولی شو چې دا موږ بل فولډر ته بل ځای کې بل ډرایو ته انتقال کړو دا ډیسکټاپ کې وه که نه دا زه راځم مای کمپیوټر ته راځم دلته زه ورته ډرایو ټاکم ډرایو ورته ټاکم اف ډرایو او اوپن ان سیف हम ऊपर नहीं कमाता हमें चाहिए का सेव का दा सेव شو د پر دا شی اوس زوم اوس آیا د اختیار اغله دا کنه ګورم نو زم مای کمپیوټر اوپن کوم الته اف ډرایو ګورم اف ډرایو دا راغله دا هماغه فایل دا دلته راغلی دی کوس کولای شي تاسو اوپن کړئ ایډیټ کړئ هر شی کولای شي ستونزه نه دی ځکه او اصلي فایل چې ده هغه خوندي پاتې دی بیا راځم اوپن ته اوپن باندې کلیک کوم بیا براوز ته راځم براوز ته چې زه راغلم بیا خپل فایل ګورم راځم ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ کې زما فایل وکړم د ریزلټ په نوم باندې و دا دې ځلې اوپن کوم خو څه شي په نوم باندې اوپن کړه تا open in protected view خلاص یې کمه ده خو څه شی که دې کې زه باید ایډیټ یې نشم کړی دا بل څه توپیر لري دلته موږ ته یو آپشن هم راکوي چې که چېرته موږ تاسو دغه فایل سمه ده خوندي ده خو ځینې شیان کې زه ګورم که یو نیم ستونزه وي نوم یې غلط لیکل سوی وي غواړم زه هغه ایډیټ کړم خو زه فایل ټول سټډي کوم دا ټول ما فایل سټډي که اخر راغلم دغه ته تیمز ته تیمز کې ته وکړه چې نه دغه تیمز په ځای بیا ټمپلیټس لیکل سوی و نو دلته به چیک کوو دلته ګوره اوس چې تاسو چې دا ګوره ایډیټ کولی تاسو نه صحیح شی نسئ کولی دا لوستلو لپاره ده خو پروټیکټ ده که چېرته دغه پروټیکټ یې لرې کړې لیک مې ترې لرې کړه دغه تیمز بېرته زه لرې کوم دغه تیمز به لرې لیکم ځکه یو حرف کې ستونزه وه لیکم ټمپلیټ دا نو چې کوم سیف کوم نو دا سیف شو موږ سره مالیزر کوم اصلي پروګرام شو اصلي فایل چې ما اصلي فایل کې زمونږ دا چې شو سیف شو بیا راځم د اوپن تقریبا زما په خیال خلاص شو I think so. Open flash شو اوس راځم انفو ته انفو کې موږ چیک کوو زموږ کوم ډاکومنټس چې دغه ته موږ ځینې لکه اوپن کې چې هلته چې ځینې موږ په ریسټرکشن پې لګو دلته هم دې ځای څخه هم انسټرکشن موږ پې لګولی سو لکه اوس راځم پروټیکټ ډاکومنټ ته پروټیکټ ډاکومنټ اوپن always open read only دا کلیک کوم دا مې چې کله کلیک وځم او دا سیف کوم یو شي ته مو فکر وکړئ چې تاسو دغه انفو کې چې دراسه دلته ځینې کله چې یو فایل سیف نه وي دلته ځینې آپشنې دي دغه آپشنې دلته نه راځي خو تاسو چې کله دغه موږ سیف کړو نو بیا موږ تاسو دغه آپشنې دلته نورې اضافه کېږي چې موږ تاسو کولی شئ پر زموږ ستاسو کار اسانه کوي زه راځم ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ کوم چې اسانه وي ځکه چې بیا ویډیو غټېږي چې زموږ فولډر کې یو شی پیدا کول لږ ستونزې لري دا زه فایل چې په نوم سیف کوم پیرول
پیرول سیلری ده کارمندان سیف کو ډیسکټاپ کې دا ډاکومنټس ون لري سو پیرول راغی او دا د پیرول کلوز کوم بل وځ چې رااله مزه دا پیرول چې دا بیا اوپن کوم ریډ اونلی کې یس ریډ اونلی دا هم لکه دی او هغه نه اپشن باندې ګوره انټری کولای شو خو کله چې سیف ته ورځو لکه دا ریډ اونلی ده کنه سیف ما ذکر کوم اوپن زینه هم اپشن دی د اوپن اپشن څخه هم تاسو کولای شئ د دې هم اوس کې سیف کوم ګوره you can save this file because it is read only یعنی دا ډاکومنټ چې دا موږ څه ډېر اړین ډاکومنټ دا او نه غواړو د کې څه مثال تغییرات راولي هغه وخت کولی شو نو دغه موږ فعال کړو چې خپله زموږ لا څخه تغییر پکې را نه شي یو شي ته فکر چې دلته سیف نه کوي دلته تاسو به ډونټ سیف کلیک کوئ کله چې ډونټ سیف راځم دا ریسټرکشن چې پې لګولی ده ریډ اونلی دا له دې څخه بېرته زه ختمول غواړم به چې کوم نو ریډ اونلی نه ده ځم بیا فایل مینو ته فایل مینو کې انفو کې پروټیکټ ډاکومنټ هغه اپشن چې ما ته یې ګوره هغه دلته چې سو اضافه شولې دا زه کلیک کوم چې نه دا هغه ترې لرې کړه بیا راځم انکریپټ وت پاسورډ دغه هغه چې دا فایل چې دا دی کې به څوک تغییر رانولي پاسورډ ورکوم چې څوک پکې تغییر رانولي لکه تاسو ځینې ادارو کې تاسو لاړ شئ ادارو کې تاسو ډېرې ستونزې پیدا کېږي ځینې کسان تاسو سره وران وي ځینې پریشان باندې یو کار کې لکه تاسو به 3 ایډیټس د امیر خان فلم کتلی وي چې هغه حرفونه شیانې بدلوي او هغه کس ځان نه خبر هم نه وي چې کله هغه سټیج ته لاړ شي سټیج کې ډېرې غټه ستونزه وي ټول خلک به پریشان وي تاسو ادارو شیانو کې ډېر زیات احتیاط وکړئ زه پاسورډ ورکوم یو دوه درې دا مې پاسورډ ورکړو پروټیکټ دلته کې زه سیف کوم ته بېرته کلوز کوم راځم د پیرول بیا خلاصوم اوپن کوم دا زه اوپن کوم کله چې اوپن کې ګوره چې کس څه غواړي د تاسو هغه فایل اوپن کړي نو د هغو ته هېڅ شی نه ښکارېږي څه شی صفحه ورته ښکارېږي تر هغې پورې چې پاسورډ یا ستاسو څخه واخلي یا تاسو خپله کله چې دا غواړي خپل فایل اوپن کړي نو ورکړئ 1 2 3 چې دا ورکړو دا اوپن کېږي نو موږ تاسو کولی شو چینجز پکې راولو څه شی پکې د مطالعې پکې وکړو هغه موږ تاسو کولی شو بېرته زما دغه فایل څخه بېرته ډسټرکشن چې ده لرې کوم بېرته انټر پاسورډ باندې به کلیک کوئ دا پاسورډ به چیک کوئ دې ځینې څخه به پاک کوئ او دا به اوکې کوئ دا ریسټرکشن ختم شي بیا راځو انفو ته ډاکومنټ ته وهلو ریسټرکشن ریسټرکټ ایډیټینګ په لیکلو باندې به هغه بندیز ولګوه لکه دا فایل چې دا زه اول چې ریسټرکټ ایډیټینګ کې چې دا فارمیټینګ ریسټرکشن په فارمیټس باندې زه دغه ریسټرکشن لګوم چې دغه رنګ او دغه شیان یې څوک تغییر ونشي کړی نور تغییر دې پکې راولي خو یوازې دغه رنګ او د فارمیټ کې څوک تغییر دې رانه ولي فورس کوم پاسورډ ورکوم 1 2 3 بیا ما پاسورډ بیا ورکوي 1 2 3 او اوکې اوس ګوره هغه ریبن کې و ریبن آف شو دی دې کې څوک نو د رنګ تغییر فارمیټ څوک نشي ورکوی خو اگر چې کولی شي لیکل کولی شي سیف هم کېږي هم که نه هغه یوازې رنګ او دا د خط ډیزاین چې دغه څوک تغییر ورکولی نشي بیا راځم ورته وایم دغه چیرته سټاپ پروټیکشن 1 2 3 ما پاسورډ ورکوم اوس څه شی شوی ریبنې آن شولې کولی شي رنګ ورکړي ډیزاین و هر شی کولی شي اوس بیا د کنټرول بیټ وکړم اوس په دې کې د ریسټرکټ ایډیټینګ کې دلته چې ده ایډیټینګ ریسټرکشن په دې لیکلو هم بندیز ولګوه
یعنې دغه لیکل مخکې خو موږ د نه فارمیټ اجازه ورکړه اجازه هم پرې بنده کړې وه اوس اوس نه څوک لیکل دی هم نشي کړی اوپن دې کړي صحیح ده ودې لولي خو شی دې وکړي مثال د خط نور شی پکې اضافه کولی نشي دې کې انشیګو allow only this type of editing in the document دې کې no changes read only دا زه کلیک کوم اوس که دلته موږ د exception استثنا یا option چې ده دغه که دا موږ کلیک everyone هر یو کس بغیر له زما څخه دې کې څوک ایډیټ کولی هم نشي او فارمیټ کې هم څوک چینج کولی نشي او که نه کوی نه ځینې یوزر دلته دې مود یوزر چې دا option تاسو وینئ که دې باندې موږ کلیک کوو مثال احمد هغه دې کاپي نشي کړی محمود چې ده هغه دې پرنټ نشي کړی محدودیت پیدا کوو که چېرته تاسو دفتر کې نیټورکینګ شوی وي آی ټي کړی وي نو بیا تاسو ځینې محدودیت پیدا کوئ خو دلته موږ دفتر نه ده زه ایوری ون کلیک کوم دا سټارټ انفورسینګ باندې کلیک کړه پاسورډ به ورکړو 1 2 3 بیا به پاسورډ ورکوم 1 2 3 او دا شی کوم کلیک کوم وګوره څوک لیکل نشي کولی هر څوک دغه ستاسو فایل اوپن کوي بند شو کې رنګ یې هم څوک چینج کولی نشي بیا راځم د پاسورډ بېرته خلاصوم زه خو راغلم کوم 1 2 3 او دا مې اوکې کړو اوس زه کولی شم دې کې تغییرات هم راولم هر شی کولی شم دې کې بل دا ټریک چین چې دا به موږ په راتلونکي درسونو کې ولولو ځکه دې لږ د هغې ډېر ده ځکه موږ تاسو دا بیسک کلاس ده د هغه بیا به وروسته موږ وکړو بل چې دا کامنټس ده تاسو د کامنټس نشي ورکولی هر څومره چې څوک وغواړي کامنټس ورکړي هغه کامنټس څوک نشي ورکولی دلته یو اړینه موضوع چې بله ده د فایلینګ ده فایلینګ انفارم ګوره مخکې موږ چې پاسورډ موږ تاسو ورکړو نو یو کس کولی شو دغه شی کاپي کړي لکه دا خط ده ما جوړ کړی ده مثال ودې لولي خو څوک دې نه کاپي دي نو ونشي کړی هلته کاپي کېده اوس پاسورډ ورکوم ګوره مخکې هېڅ شی هم نه کېده ځکه اوس دلته ګوره چې هغه کس دی د هغې زموږ دغه پیرول پر هغه چې ده ریاست صاحب کوم ده اوس یو کس راغی زه نو ما دغه ډیټا به چا نه وه کتلې یا دغه ډیټا چې ده ما یو کتاب لیکلی ده یو کس بل کس راځي ستاسو دغه کتاب کاپي کوي ای کې لږ ایډیټ کوي او هغه بېرته بازار کې عرضه کوي په خپل نوم باندې لکه سمه ده اوس ګوره دلته مونږ تاسو څه شی کوو لیکلي نشو کوي خو هغه هم نشي خو یو کار هغه کولی شي چې دغه زمونږ هغه ټول کاپي کړي څنګه یې کاپي کړي لکه زه اوس دلته داسې کیبورډ کې ورته ښکاره کړمه کنټرول الټ کې چېرته ووهو د آن سکرین چې دا صحیح کار نه کوي کنټرول الټ دا کیبورډ نه ډول صحیح کار نه کوي فولډر ووهو کنټرول الټ هغه چې کوي کاپي کوي سلیکټ کوي کنټرول سی ووهو کاپي کوي بیا که کنټرول ان ووهو نوی پیج اخلي دلته کنټرول وی پیس کوي پیس لکه دغه کې لږ ځینې تغییرات راولي او په خپل نوم لیکي او هغه شی کوي بازار ته وړاندې عرضه کوي چې دغه کتاب ما چاپ کړی ده ما خپله لیکلی ده نو دغه شي مخنیوي لپاره هم موږ تاسو یو بل کار هم کولی شو چې هغه ده زه به درته سیف کړمه چې راځو انفو ته انفو کې ریسټرکشن دی دا اول به زه چې دا خپله ځکه موږ ته هم هغه کوي چې تاسو مثلا پاسورډ ورکوئ دا زه خلاصوم کله چې دا خلاصوم نو دلته شی ده فیلینګ انفارم دا چې کله کلیک کړو او یس یې کړو
او دا بیا پاسورډ ورکړو که پاسورډ مو خلاص کړه کنه 1 2 3 1 2 3 دا کلیک دا چې کله کلیک وګورئ ارسو وها نیکست سلیکټ کولای شي نیکست کاپی کولای شي دا د شان چې تاسو د دفترو کې ډیر زیات تاسو دا په درک کوي دا پاسورډ او کومه نو به چې شي کېږي کاپی کولای شي هر شی کولای شي تاسو نو د ریسټرکشن ایډیټینګ درس بیا راځو انفو ته چې راغلو نو چې دا ریسټرکټ اکسس چې دلته مونږه دې سره باندې موږ هم غلا کولای شو چې اکسس یې څوک نشي کولای لکه احمد چې دا محمود دې دغه فرند یې څوک د خپل هم لیکلي دي ګوره grant people access while removing their ability to edit copy or print احمد باندې د دې څخه باندې هم باندې زموږ لګول شي چې احمد دې مثلا edit دې نشي کړی دا ډیټا شیرینګ د موږ سره ډیټا کنه محمود دې کاپی نشي کوي علي دې پرنٹ نشي کوي لوړ دې اسو کې ایډیټ دی او کې فور پرنٹ نشي کوي ارت ډیجیټل سیګنیچر تاسو مو زیات په دفاتر کې بدل نه کړی دا لکه بانکینګ سیستم کې خیال کوي چې ګوته ولګي او سیګنیچر شان دی ترازی د هغې لپاره د موږ سره ماشین شان نشته دي بل شي دا مارک از ا فاینل دا موږ څه کوي دا هم دې کله کوم دې باندې کلیک او اوکې کو اوکې نو دا څه شي کوي دا موږ ډیټا چې دا ما وخت موږ چې موږ فایل چې دا زموږ فایلونه چې دي دا موږ اړین فایل نه غواړو پکې تغیرات راسي خو زه چې کومه دا ډیټا ګورم مخکته پورته ځمه یا نور ډیپارټمنټ ټولو پکې تغیرات راوستل خو کومه ته زه یې چک کا وګوره کوم ځای کې ستونزه کوم ځای کې خو باغنې دې ځای څخه هم موږ تاسو دغه ایډیټ کولی شو لکه مخکې ما ورته ویل دغه تیمز چې وکړه په اوپنر کې دغه تیمز بدلې دغه مثال کلیک په ځای بل شی لیکي بیا دغه چې به کلیک چې کې یو څو حرف مثال پکې چینجز راوړي بیا دا آپشن کلیک کوئ کلیک کا نو د کلیک په ځای هر شی لیکي تاسو بل شی ولیکئ دغه شیان کې موږ تاسو ته ډېر زیات په درک کړي بیا زما انفو کې چې شی کومه ما ګزریر نه خلاص شو اوس راځو چیک اکسس د چیک فار ایشوز یو چې شی دی کله چې موږ تاسو وغواړو زموږ ځینې فایلونه وي هغه پټ وي یا موږ له پټ کړي وي خو دا ډیټا چې موږ تاسو بل چاته سینډ کوو او نه غواړو دغه موږ ډیټا چې دا دې څوک وګوري او ځکه چې دغه ډیټا چې دا ما خو ځان سره ځینې سیکرټ شیان ساتلي دي کمنټس مثال ما ته خپل منیجر راکړي دي یا منیجر موږ راکړي خو موږ دغه کوم ډونرس دي یا نور کسان چې دي دوی غواړو چې هغو ته موږ زموږ دغه ډیټا ورسیږي نو دغه شان کې موږ کارو اول راځم دلته کمنټس ورکوم ویو ته راځو ویو کې چیک کوو کمنټس ورکوو اوکې د یو کمنټس لیکو مثلا دلته موږ بل کمنټس لیکو یا دغه ځینې دغه فایل چې دي دغه د به زه رنګ هم ورکړمه دغه څو دا موږ هایډ کړي دي دا هیډن باندې کلیک کوم دا مې شی هایډ کړل ختم هایډ کړ دا رقم دا موږ شی پخلو انزر مینو ته ځو دا رقم ډېر شی موږ تاسو دا دې مې کلیک کومه دا هم زه چیک کومه هایډ کومه نو شی مینو ته ځم دا سلیکټ پین کې هایډ او دغه ډیټا موږ تاسو ځینې شیان دلته وکړل یا قسم انټر کړی دا خو دا موږ تاسو د هایډ کړي وله خو دا چې موږ هایډ کړي وله چې کله موږ هلته هغو ته ولیږو مثال ډونر ته ولیږو هم نه غواړو چې دغه شیان دي هغوی وګوري ځکه د موږ هم هایډ کړي وو که هغه ورته ورسي هایډ باندې شیان ما کلیک کړي کمنټس هم ورته هر څه ورته ښکاري خو موږ وایو چې نه دا ریډیمیډ فایل دې ورسي دغه کوم شیان چې دلته دي
دا موږ صحیح ده موږ کمنټس ورکړی ده خو دا موږ ځان لپاره راتلونکي وخت کې څه ستونزه وي مثال ډپارټمنټ موږ ماجد پښتون یو کمنټس ګورم چې دا څه ستونزه وه او که نه دا کمنټس سره موږ ډونر ته ولیږو بیا د ډونر هم وایي چې دا کس صحیح د کار سړی نه دی ځکه چې صحیح کار یې نه ده کړی ځکه موږ هغو ته موږ تاسو ته صفا ډیټا هغو ته لیږو نو راځم کلیک کوم چک فور به چیک کړو یا صحیح کړو کله چې مې دا یاس کړ دغه کوم شیان چې لینک د انسپیکټ ډاکومنټ لینک دا کوم لینک شیان چې وي هغه به پکې نه وي لینکونه دې ورکړي نه غواړو چې هغه لینکونه دي هغوی وګوري نو دغه دا زه دا ټول کلیک کوئ کوم شیان چې تاسو هغه د انسپیکټ څېړل دا کلیک کوو دې باندې اوس دلته موږ ته ښایي ګوره کمنټس The following items were found comments دلته پرېږدې ستاسو دغه ډیټا کې شته دي آیا دا کمنټس هغه کس ته لیږي که نه همدارنګه هم د ډاکومنټس کې چې دي د پراپرټي د آتر دا نور شیان چې د هغه پکې نشته دي دا ګوره دا پکې لیکل شوی دا کوم چې نه دي ګوره مې صحیح ده دا پکې نشته ده داسې راښکته صحیح لاندې نمبر object چې دا دغه شی مې جوړ کړی ده هغه object پکې ده خو تاسو هډ کړی ده آیا هغه ورسره لیږئ که نه لیږئ مثال زه ورته کوم ریموف یې کړه هغه ونه لیږي ورسره دا رقم ته دا هیډن ټیکسټ ده تاسو خط چې دا موږ پټ کړی ده آیا هغه د هغو ته هغه دلته پې کلیک کړي هغه ته دې ښکاره شي که نه نو ورته نه دا خط دې هغوی ته نه ښکاري خالص هغه ولېږه همدارنګه هم دا کمنټس چې موږ ته مثال دا سینیر په کسانو زموږ دفتر کې موږ ته راکړي دي چې دا کمنټس ورته دا کمنټس هم ورلېږه او دا به ری انسپیکټ کړي کله چې دې وګورئ کمنټس هم پاک شو هر څه پاک شو ډیټا چې ده صرف خالصه ډیټا پاتې شوله دغه ډیټا موږ لیږو هلته هغوی به سره چک کوي بیا ځکه چې اوس کمنټ شیان موږ ډیټا چې دی اروپا خاص توګه موږ جوړه کړه اوس هم ورولېږله بل چې ده دې کې موږ تاسو انفو کې ولولو چې هغه ده چک اکسیسیبیلیټي دې معنی کې چې موږ تاسو کلیک کړو کله چې موږ تاسو یو عکس راولو عکس وي شیپ وي هغه وایي چې دغه شیپ تاسو څه شي لپاره ده زه مثلا دغه شیپ دلته یو عکس اضافه کوم مثلا دغه شیپ اضافه کوم object چې ده دا هم راوستو دلته اوس دغه نه عنوان لري نه هغه لري شی نه لري دغه object چې دغه څه شي لپاره موږ دلته کړی کمپیوټر خو نه پېژني که نه نو زه فایل مینو کې انفو ته چې لاړم دا زما چک فور اکسیسیبیلیټي کلیک کوو ګوره دلته دا یو وي خو دلته دوی دوه ښیي دلته موږ ته ښیي چې دغه ستاسو چې ده دغه ستونزه لري چې دلته سیګنل ده دغه نوم شیان نه لري زه مې کلیک کوم څه شی ده اډ دغه عکس څه شي لپاره زه لیکم this is for expense reports دا کلیک کړئ اوس چې کې نو اکسیسیبیلیټي صحیح شو دغه موږ ته معلوم شو چې دغه د څه شي لپاره و چې دا بیا دا موږ تاسو ته په اسانۍ توګه سره معلومیږي دا کلیک بندومه اوس دا کیپیبیلیټي څه معنی لکه دغه خط ده دې ته هیډینګ ورکوم هیډینګ 1 مې ورکړ شیپ ورکوم مختلف شیان داسې موږ دغه ګرینینس ورکوو آیا دغه خط چې دی دغه که چېرته موږ په لکه زه اوس دلته دفتر طبعا دفتر کې چې هلته وي نیټ موجود وي سافټویر چې وي ورژن د هر یو پروګرام چې ده نوی وي په کورو کې موږ تاسو کمپیوټر زړې وي هغې ورژن هم کم ټیټ وي زه دا کیپیبل کوم چې آیا دغه که چېرته دغه ډیزاین ما تغیرات پکې راوستله دغه که چې زه کور ته ویسم آیا دغه هلته افیکټ کوي که نه دغه کوم ډیزاین اوس ما دلته جوړ کړو په کور کې هم دغه ډیزاین ما ته ښکاري که نه دلته ګوره سلیکټ ورژن ټو شو دلته کور کې تاسو سره کوم یو پوهه ده 2010 د ورډ ده 2007 ده 2003 ده کوم یو ورډ تاسو سره ده که چېرته ګورئ دا مې وایي دغه سروشن افیکټ on text will be removed
یو ضرور هغه شي دغه شیان چې دغه ریموف کېږي دغه سم ټکسټ پوزس ویل بي چینج دا ګورئ نو موږ تاسو هم پوهېږو چې دغه شیان چې دي هلته کوډ ته ویستو نو هغه بېرته ساده لیکلو کې راځي دغه کوم افیکټ چې موږ ورکړی ده د دغه لپاره ده اوکې دې لپاره چې موږ ډیزاین شیان جوړ کړو هغه بیخي ډیزاین یې جوړ کړو کوډ کې اوپن کوو همدا ساده هغې وړو بل دا که چېرته موږ تاسو انفو ته راځو بیا انفو کې دا خلاصو منیج ډاکومنټ دا څه لپاره دا وخت لپاره ده لکه چې موږ تاسو لیپټاپ د تاسو پوی پېنوسلو خو چارج یې خلاص کړ دغه ډاکومنټس فایل چې دغه سیف نه شو دغه سیف نه شو بیا هغه ریموف یا مثال ډسکټاپ دا برق پې لاړو بېرته چې راغی کوم فایل چې د هغه سیف نه شولو نو هغه له دې ځای څخه موږ تاسو ریکار کولی شي یو فکر دی چې دغه آپشن کې چې ده دلته که چېرې موږ کولو دلته خپله دغه سیف چې ده دغه خپله هغه لري آپشن چې لري ګوره سیف آټو ریکور انفارمیشن ایوری د دې څخه هم موږ تاسو هغه سیکنډونه شیان یې موږ تاسو کمولی منټونه یې کمولی ډېرولی شو لکه دلته مثال ورته په 2 منټو کې مثال دغه فایل موږ ته سیف کړه هم سیف کېږي د دې څخه بیا دا هم جوړ شي او که چېرته هغه هم تاسو نه یې کړی نو بیا او برق لاړو یا کمپیوټر هم فکر هم نه و لیپټاپ چارج خلاص کړو بیا به راشي د مایج ډاکومنټ ده او د ریکور انسیف ډاکومنټ دې باندې چې کلیک هم کړو هغه فایلونه چې موږ اوپن کړي وي او سیف سوي نه وي هغه ټول دلته یو دانه راځي ټول دلته راځي دا به تاسو شی کوئ کلیک به پې کوئ اوپن به کوئ چې اوپن هم کړو نو دلته تاسو ته چې شی کېږي راغی سیو از یې کوئ چې چېرته تاسو لوم غواړئ په خپل نوم باندې سیف کول غواړئ د به نوم ورکړئ سیف به وکړئ ومن الله توفیق دا بیرته شی کومه کلوز کومه یو شی مخکې اول سر کې پاتې شوم ما تاسو ویلو چې دغه انفو کې دغه هغه فایل دغه شیر چې ده او دا شیر دغه یو دا تاسو وروسته تکرار کړو اپلوډ هم فایل کړه چې موږ اپلوډ کړو نیټ موږ سره موجود نو اپلوډ کولی شو دا کاپي پیډ دا که چې دا موږ کلیک کړو دغه فایل چې ده دا کوم فایل چې موجوده زه کار کوم دا بل چاته لیږم یا مثال غواړم هغه معلوم سي دا زه کولی سي دا معلوم چې دغه فایل ما دغه کار چې پکې موږ کوو دغه کوم سی ډرایو کې د یوزر د محمد فاروق ثاني ځای ده ډیسکټاپ کې فایل موجود و چې نوم یې و پیرول DOCX چې جوړ شوی و دا د MS Word پروګرام ایکسټینشن شو دي په تور باندې کمپیوټر چې دغه فایل پیژني دا موږ سره خوندي کېږي او موږ تاسو مثال په مخکې چې ځو دغه فایل اوپن کړو موږ تاسو اتومات ښکاري چې دغه فایل کوم ځای کې سیف ده او هغه ځینې په اسانۍ توګه راخیستلی شو بل چې و په دغه انفو کې اوپن فایل لوکیشن لکه موږ تاسو دفتر کې موږ تاسو سره فایلونه ډېر زیات ولرو دا موږ اوپن کو په یو طریقه باندې خو اوس نه پوهېږو چې دا ما کوم ځای نه اوپن کړی ده دا کوم ډرایو کې کوم فولډر کې نو دغه اوپن فایل لوکیشن چې تاسو کلیک کوئ نو دا تاسو اتومات هغه ځای ته وړي چې دغه فایل کوم ځای کې و دغه فایل ګوره پیرولو ډیسکټاپ کې ده دا پیرول ده که دا ډي ډرایو کې ډي ډرایو ته ښایي که ار ډرایو کې تاسو هغه فایل ښایي نو بیا کولی شئ هغه فایل کې تاسو ځان سره په نښه کوئ چې دغه فایل کې زما دغه فایلونه موجود ولري بل دا په دې کې دا پروپرټیز څه شی ده دغه فایل څومره سایز لري څومره پیجه دي څلور پیجه ده څومره لغتونه پکې استعمال شوي ټوټل ایډیټینګ ټایم څومره وخت کېږي چې دغه فایل کې دغه ایډیټ روان شوی ده بل چې دا ټایټل کې نوم لیکو مثال لکه دا اوس پیرول دا پیرول the month of June هغه ده دې کې ټاګ کومه موضوعګانې پکې ډېر زیاتې پکې دي مثال خلک راځر سوي دي بل شی سوی بل کوم موضوع ده کوم چاته پیمنټ هم ادا کړی دا رقم مختلف موضوعګانې لکه اوس که چېرته د درس ته راوړو دغې لکه دلته چې مثال دا کوم درس چې موږ وایو دې کې مثال موږ لیکو هوم لیکو نیو اوپن سیو از دې کې ټاګ کې دا اړینې موضوعګانې چې دغې دا پروګرام کې چې موږ دا کوم هغه ډاکومنټس خلاص کړی ده هغه پکې لیکو کمنټس کومه نظریه وي
هغه لیکو کمنټس کې. همدا رقم ته آتر دغه دې لیکونکی څوک ده؟ زه لیکم مثلا عدنان چې ده د دغې د هغه چې ده لیکونکی ده د دې دغه شیان چې ټول هغه لیکلي بل اتر هم پکې اضافه کولی شئ. اوس راځو سیف ته. سیو او سیو اس چې د دې ترمنځ توپیر څه دی؟ زه ځم یو نوی ډاکومنټ راخلاصوم. دا زه کوم سیف کوم لیکم ورډ. زه به یو نوی ډاکومنټ راخلاصوم چې تاسو پکې پوه شئ. یو خو کې چې دا کوم درس مونږ ورکوو تاسو دا کتابو کې نوټ کړئ چې دغه مونږ هم دا رقم چې کله خپل درس مې یادوو لیکنم چې دغه ځي پسې به دغې شي نښه به مو ورکړله دغې ځي پسې به دغه اپشن ته دغه اپشن نه دغې اپشن ته مونږ تاسو ځو چې بیا تاسو ته په راتلونکي وخت کې ډېر اسانه کېږي. بلینک ډاکومنټ اخلو لیکم aligned bracket start bracket close. ښه هغه سیو او سیو اس څه توپیر لري؟ سیو چې ده دغه یو فایل چې ده چې موږ یو ځل یې سیو کړو او اما یو ځل ثبتېږي په ما یو نوم باندې زه کلیک کوم سیو کوم دا ځم براوز ته. براوز کې ډیسکټاپ کې به سرچ کړو چې ویډیو غټه نه شي دا به کومه په اسانۍ به پیدا هم شي. نو که لیکم جون میاشت ده دا سیو کوم. اوس که دې کې موږ نورې انټریانې وکړو هر څومره انټري موږ وکړو اوس چې سیف پې کلیک کړو په همدغه ځای کې ثبتېږي بل ځای کې نه ثبتېږي. خو که غواړو دغه فایل چې دا دلته دي په بل نوم هم موږ سیف کولی شو لکه ځینې ډیټا چې ده دا دغه ځینې پکې بیا ډیلیټوو نور یا فارمیټ دا شیان دی همدغه وي بعضې خطونه شیان دی ډیلیټ کړو بلې میاشتې مثال بلې میاشت لپاره راپور شیان جوړوئ نو لومړی کلیک به کوئ لومړی کې سیو اس سیو از باندې چې کلیک براوز ته لاړ شئ براوز باندې چې کلیک فایل کې هر چې تاسو وغواړئ فایل سیف کړئ سیف کولی شئ. نو زه غواړم دا جون ده جولای جولای په نوم باندې ما بل سیف کړو سیو اس شي شو ګور یو څه درجه وګورو چې ته راغی جون جولای سیف جولای اوس اوپن کا پکې کوم فارمیټ خاطی شیان یو هغه ته پاک کا هغه ایډیټ کا نوې شیان به واچوه فارمیټ به هماغه فارمیټ وي فارمیټ کې چې کې تغییر نه راځي. کله چې دا موږ سیف اس کې له دې ځای څخه موږ پاسورډ شیان هم موږ ورکولی شو یو فایل ته. اوس راځم هماغه پیرول ته هغه ته موږ هم پاسورډ ورکړلو خو د انفو کې د دې ځای څخه هم موږ ځینې پاسورډ ځینې اپشن شیان موږ سره شته دي چې هغه هلته موږ ورکړو لکه دلته راځو ټولس کې راځو جنرال آپشن کې چې کړو دلته چې هلته ګوره یو رقم پاسورډ ورکړو دلته موږ لکه یو فایل چې ډېر اړین ده امپورټنټ فایل ده که کس یو پاسورډ پیدا کړي صحیح اوپن دي کړي خو نور تغیرات یې پکې نشي راوستی هغه مجبوره ده دویم پاسورډ هم پیدا کړي تر څو تغیرات پکې راولي. زه دلته پرېږدم کوم 1 2 3 دلته ما پاسورډ ورکوم تاسو کولی شئ چې بل پاسورډ ورکړئ لکه هلته مې 1 2 3 ورکړه دلته تاسو یو اے بي سي بل نوم به سخت پاسورډ ورکړئ چې څوک یې اوپن نشي کړی 1 2 3 ریډ اونلی دې ځای څخه هم موږ کولی شو تاسو چیک کوم سیو دلته بیا موږ پاسورډ غواړي 1 2 3 اوپن لپاره چې کوم پاسورډ دلته ورکړی او دلته به هم اوپن لپاره ما پاسورډ ورکوي بیا راځي چیک کوي موډیفای آیا تغییر دې هم پکې راولي که نه دغه تغییر کې چې کوم پاسورډ هم مثال ورکړی وي هماغه پاسورډ به دلته هم تاسو ورکوي او دا به اوکې کوي او دا به شی کوي پیروز سیف کوي دویم په همدې مې سیف کړ. کمپیوټر کې لږ وایرس ته لږ ستونزه پکې ده
څه شی و پیرولو دا زه اوس اوپن کوم کله چې دا موږ اوپن کړو نو دلته لومړی موږ شي پاسورډ وغواړي د اوپن کولو اوس یو کس مثال هغه په د اوپن پاسورډ تاسو نه ایزه که مثال هغه 1 2 3 هغه پاسورډ یې دا ایزه که دننه دا چې سم هغه کلیک که نو دلته یو څه شی کوي اوپن کېږي خو بیا د موډیفای چې ده هغه پاسورډ بیا ترې غواړي ریډ اونلی نښې موږ ته هلته راکړه لکه خیال یې کړی اوس لکه زه ګوره ښه دا بیا اوپن کوم وښیي دلته ګوره هغه پاسورډ تاسو یو پاسورډ یې اوپن پاسورډ یې هغه زده کړه 1 2 3 دی ورکړو دی ورکړه کله چې مثال کلیک کړي دلته اوس څه شی کېږي دلته اوس دلته کې چې غواړي بل پاسورډ غواړي هغه چې ته 1 2 3 بیا ورکړي هغه هلته نه اخلي تر څو چې هغه تاسو بل پاسورډ ورکړی وي هغه ځکه دلته 2 پاسورډه غواړي که چېرته هغه دا پیدا نه شي کړی ریډ اونلی کلیک نو بیا صرف لوستلی شي نه پکې تغییر راوستلی شي نه پکې بل کوم کار کول نه فارمیټینګ چینج کولی شي دا خوبي لري دا 1 2 3 سیو از ده او د دې انفو نه دا پاسورډ تقریبا زما په نظر ښه راځي ځکه یو فایل چې زیات سیکور کېږي دې ځای څخه بیا راځو او بل یو شی د مونږ فکر وي که چېرته مونږ تاسو دغه غواړو یو فایل چې ده هغه مونږ هایډ کړو لکه فایل چې ده مونږ څه دغه ځینې خلک یې دې ځای څخه هم هایډ کوي را کلیک کوي له دې ځای څخه پروپرټي باندې کلیک کوي پروپرټي باندې چې کلیک کوي دلته څه شی کوي هیډن کوي دا اپلای او اوکې دا به زه ریفریش کړم دا ولې لاړه نه ځکه چې هلته موږ فولډر آپشن کې به کېدای شي شو آن وي زه کلیک کوم فایل ایکسپلورر آپشن دلته راځو چېرته ویو ته راځو ویو باندې د شو آن دا زه ډو ناټ شو آن کوم دا کلیک اپلای اوکې ګوره پیرول پروم فولډر باندې هغه ورک دی لکه تاسو په یو اداره کې مثال کسان دي یو شی باندې تاسو کوئ چې بل کس کار کوي هغه دلته دې ځای څخه کولی کړای چې پیرول وګوري پیرول پکې نشته نو هغه اضافه فایل نشته ده خو که چېرته هغه کس هم ایکسپرټ اوسېږي او وغواړي چې تاسو هغه فایل پیدا کړي نو ځي فولډر آپشن ته کنټرول پینل ته وبښئ کنټرول پینل کې دا فایل ایکسپلورر ته دلته څه شی کوي ویو ته راځي ویو باندې کلیک کوي او ورته وایي شو یې که راته نو هغه پیرول راغی دا زه بیا کنټرول پینل ته دلته بیا شی کوم اوس څه شی کوو دا خو وشو اوس غواړو مثال که کس اوپن یې کړي فولډر آپشن کې هم باید ښکاره نه شي نو دلته د څه شی لیکلي CDM CDM لیکو دلته اوس څه شی ده دغه پیرول چې ده زموږ په کوم ځای کې ده دغه پیرول چې ده دا د وینډوز درس دی خو بیا تاسو سره ځکه چې د سکیورټي سره بر درس راغی د هغې باره کې تاسو زه معلومات غواړم درکړمه دلته ګو څه شی ده سی ډرایو د یوزر د محمد فاروق ثاني ځای ده خو دغه پیرول چې ده دغه کوم ځای کې که دا ډي ډرایو کې ډي ډرایو ولیکئ که هر ځای کې تاسو به هماغه ورته ولیکئ زه ورته لیکم CD چینج یې کړه او کلیک کوو CD چینج یې کړه بیا بخښنې سره زه ورته لیکم CD چینج یې کړه چېرته ډیسکټاپ ته او به شی کړو انټر کړو نو چې راغی اوس به چې شی ورته لیکو اډ ریپ څه شی ده پیرول ده دلته مې یو شي د فکر وي که چېرته تاسو د هغه فولډر یا نوم د نه ورک سو بیا هغه به تاسو بیا څنګه کوئ
یا دا خپل فایل ګورئ خپل فایل یې موږ ولیکئ بیا دلته ولیکئ ډي آر هم چې کلیک کړو انټر هم کړو نو تاسو ته د کوم ډرایو کې تاسو موجود دي د هغې باره کې ټول معلومات درته ښیي ګوره انور ریپورټ دا پلانګې ګوره جي پي جي دا عکس دا ډاکومنټس دا کنټراکټ دا داسې ټول راځي فولډر دا جولای ګوره دا ډي او ایکس او دا انسټالډ فایلونه دي نو که تاسو بیا د هغه نوم ورک شوي دی ځای څخه په اسانۍ باندې تاسو پیدا کولی شئ زه اوس راځم څه شی و چې زه باید هایډ کړم اوس راځم غواړم دا د جون میاشت دغه زه هایډ کوم جون نو داسې ریب لیکو ریب فاصله څه شی لیکي جون دا ډي او سی ایکس د ایکسټنشن چې د ورډ چې ده هغه یو خیال کړي فولډر چې فولډر ایکسټنشن نه لري خو پروګرامونه لري فاصله ورکوم چې شي کا مثبت اچ هایډ کړه او انټر کوم جون نو دا فولډر اپشن کې فایل ایکسپورټ اپشن کې دلته چې شی و دا هلته ویو ده د دې کې ما ډونټ شو ګوره څه شو سو هایډ سو اوس که یو کس مثال هغه هم ایکسپرټ ده هغه پوهېږي چې دغه کس ما نه دغه شیان ځینې پټوي در باندې پوه شو نو هغه راځي دلته کنټرول پینل ته راځي هغه راځي دې باندې کلیک کوي او ستاسو هغه بېرته پیدا کوي سم کلیک کړو اپلای کړو او اوکې کړي نو هغه څه شی شو جون په نوم باندې فولډر راغی خو زه ورته وایم چې نه زه هم ورسره نور هم سختوم چې هغه دغه اپشن باندې کار هم وکړي نو بیا پیدا یې نه شي کړی بېرته دا ډونټ شو کومه نو څه شی کوم راځم ته سی ډي ایم ته راځم دلته لیکم اټریپ که چېرته مخکې که چېرته مثال دغه تاسو وغواړئ چې دغه بیرته راسي نو چې شی کوئ اټریپ بله کتل غواړئ جون ډاټ ډي او سی ایکس اوس مخکې اچ و که نه اچ معنا پلس هایډ یې کړه اوس چې وکړم ماینس اچ ماته شو کړه څه شی سو نو هغه موږ دلته شو کوي اوس څه شی کوم اوس ورته لیکم اټریپ جون ډاټ ډي او سی ایکس مثبت چې شی کا اچ هایډ کا بیا سپیس ورکوم ورته مثبت اس سیستم فایل ته جوړ کا او دا شی کوم انټر کوم اوس کو نوموړی کس دلته راشي او غواړي دا فولډر اپشن کې دا وګوري نو دا ایکسپلور د چې رام شي هم د ویو کې هم کلیک کړي شو هم کلیک کړي او اپلای کړي اوکې هم کړي نو څه شی وګوره د هغه جون چې ده هغه ورک شو هغه نور نه ښکارېږي ځکه هغه اوس څه شی کوم سیسټم فایل کړی ده نو که هغه اوس بیا په یو طریقې هغه بل هم پیدا کولی شي چې سیسټم فایل مثال دا سیسټم فایل ته ورسي هغه کومه څه کوي زی کنټرول پینل ته ځي فایل ایکسپلورر اپشن ته کلیک کوي په هغې باندې ویو کې چې شی کېږي دلته هغه څنګه چې شي سیسټم هایډ اسمونه کلیک دا کلیک لري کی او یې سې کی په هغه صورت سره بیا دا شی کوي پیدا کولی شي سیسټم فایل چې دی هغه ټول دې موږ ته راوستل دا شی جون دغه ده جون زه بیا دا شی کوم دا هایډ کوم په بلې طریقه تاسو موږ تاسو کولی شئ چې خپل فایلونه موږ ته چې کړو پروټیکټ کړو چې څوک د هغې کې لاسوهنه ونه کړي په اسانۍ توګه باندې
او که چېرته مثال موږ تاسو بېرته دغه څخه راوستل غواړو نو چې شی به وکړو @rate june .docx एक्सप्रेशन به هغه تیر وکاږو minus h minus this یعنی دغه فایل چې دا ګوره راغی جون دې ته راغی نو په دغه طریقه موږ تاسو کولی شئ چې خپل فایلونه سیکیور کړو څو په اسانۍ توګه سره فایلونو ډیټا ته لاسرسی پیدا نه کړي نو راځو بېرته خپل درس ته سیواز کوم وشو اوس راځو پرنټ ته کله چې موږ پرنټ باندې کلیک کړو پرنټ کې ځینې موضوعګانې دي اول چې دا کله مثال دغه صحیح دغه فایل موږ پرنټ کوو دا چې کله دغه فایل موږ وکتو دغه کلیک وکړو ډایرکټ موږ ته پرنټ کوي کاپیز دغه فایل نه څومره کاپیانې باسل غواړئ یوه دوه درې لس هر څومره یې دلته مثال چې شی کوو پرنټ 15 دانګه ده دغه یو پیج چې ده دغه دا یو پیج ده مثلا 1 to 1 ده یو پیج څخه چې کوي 15 پیجه باسي پرنټ کوي بل چې دا دغه پرنټر کې چې دلته هغه پرنټر چې دلته انسټال وي تاسو سره د هغې نوم به دلته پیدا کوي پرنټر چې کمپیوټر کې انسټال ده سافټویر یې دلته ما پرنټر نوم به پیدا کوي اما ما کلیک کوي اما چې کلیک هم کړو بیا پراپرټي ته ځو پرنټر پراپرټیز دا هم که هغه پرنټر نظر په پرنټر سافټویر پورې توپیر کوي لکه دغه اپشن یې دلته لږ توپیر کې راځي د مثال ورته لیکمه بیا مې کلیک کوم اورینټیشن لینډسکیپ څه ولاړې ورکې دي پرنټ سي که نه لاستې ورکې دي پرنټ سي که نه ممکن دا ګوره سې ورکې سې په سور باندې پرنټېږي خاطې او که ورته وایي نه مثال ولاړې دي پورټریټ دي پرنټ سي ولاړې طریقې باندې پرنټ کېږي بل چې هغې کې اډوانس کې دلته چې کوو دلته لیټر ده عمومي موږ تاسو په دفترو کې چې A4 ورکې موږ پرنټ کوو کلیټیو لیټر به پرنټ کړي او A3 چې ده هغه A4 نه غټې ورکې دي هغه وکړو او A5 چې ده دا د A4 نه چې دا وړې دي لکه د انویلپ په شکل کې وي دا به دلته سلیکټ کې زه راځم دا سلیکټ کوم او دا به شی کې اوکې کوي اوکې دا به اوکې کوي بل راځو سیټینګ که دې باندې موږ کلیک کړو سیټینګ آل ګوره پرنټ آل پیجز ټولې پاڼې موږ ته پرنټ کړه که زه ورته یم چې نه دغه غواړم چې دغه ځای دې پرنټ شي نور دې نه پرنټېږي نو بیا چې سلیکشن کوئ دي که چې تاسو بېګنار یې نو ستاسو کومه څه به کوئ دلته به کرسل کېدئ او دا به کش ونیسئ کلیک به ونیسئ بیا کش راکش کوئ موز باندې دې ځای څخه هم کولی شئ او که چېرته مثال کیبورډ باندې مثال زه نو ستا کیبورډ په طریقه هم تاسو دا سلیکټ کولی شئ خو زه راځم دا سلیکټ کوم ځم فایل مینو ته فایل مینو کې پرنټر دلته څه شی سلیکټ پرنټ سلیکشن دا چې موږ چې دا کلیک کړو دا کوم ځای چې موږ دا سلیکټ کړی ده هماغه ځای چې ده دغه ځای چې سلیکټ کړی ده هماغه ځای موږ ته چې کوي پرنټ کوي بل چې دا کرنټ پیج که چېرته پاڼې مثال ډېرې وي یوه وي لس وي 15 وي هغه دې باندې دلته موږ کلیک کړو کرنټ پیج څه مثلا درته دا دلته تشریح کوم چې دلته ستونزه بیا درته رانیسي سبا وخت کې لازم RND لیکل کوم څلوېښت پاراګراف ورته راکړه اوس که خیال یې کړی زمونږ کوم پیج کې ولاړ یو کرنټ پیج موږ کوم وخت کې کولی شو کرنټ پیج موږ دا وخت کې اضافه کولی شو چې موږ دلته تاسو ته شو کړي دلته چې زه راځم دا خو اول پیج سو کمپیوټر لږ هغه ده چې فرض وکړه دا دویم پیج ده ګوره ټول څه اوس دا دویم پیج کې ټول څلور پیج یې د دویم پیج کې ولاړ دی ورته نه دغه دویم هم زه نه پرنټ کوم دلته هم د تاسو ته ښکاري زه راځم دریم پیج کې دلته زه ودرېدم ګورم دا دریم پوره خو دریم څلورم دلته زه ولاړ یم غواړم چې دغه دریم پیج چې ده همدغه دې پرنټ سي ماته نور نه پرنټېږي نو پرنټ دې ما کلیک کوو او دلته راځو
کرنټ پیج چې دا کلیک کو نو بیا زما هغه دریم پیج کې چې موږ کوم پیج کې چې وایي دریم مې څلورم مې څلورم پیج کې ولاړ یم بیا زما هغه پرنټ کېږي نور نه پرنټېږي. بل دا کسټم پرنټ څه کوي؟ کسټم پرنټ کې چېرته هغې دلته خیال یې کړی اونلی پرنټ آرټ ان ایونټ. که آرټ باندې کلیک منفي لکه اول پیج پرنټ کوي دویم پرېږدي دریم پرنټ کوي څلورم بیا پرېږدي. او که ایون باندې کلیک کړو نو دا څه شی کوي؟ دا مثلا او هغه داسې شی کوي دویم پرنټ کوي دریم پرېږدي اول هم پرېږدي څلورم بیا پرنټ کوي لکه موږ ټول څلور پیجه دي. او که دلته موږ کلیک کړو دلته موږ هغه ورکړو لکه مثلا دا څو دي څلور او یو څو دي یو نه تر څلور پورې دي. زه غواړم ورته نه دوه نه تر څلور پورې پرنټ شي. یا دلته لیکمه د دریم او څلورم دې پرنټ شي نور دې نه پرنټېږي. بل په پرنټر کې موږ تاسو راځو دا پرنټ ون سایډ. که چېرته موږ تاسو دا صفحه غواړو چې یو سایډ دې پرنټ شي یو سایډ دې سپینه پاتې شي نو دې باندې پرنټ کوو وبخئ. او که چېرته د پرنټ بورډ سایډ چې دا مثال دواړه مخ او شا دواړه دې پرنټ شي بیا دې باندې موږ کلیک کوو. نو راځم ورته یو سایډ نه کړه. اوس کولیکټ دا څه معنی کولیکټ ان کولیکټ. لکه فرض وکړئ چې دا موږ سره دا څلور صفحې دي اوس موجوده. که چې دا کولیکټ موږ کلیک کړو مثال یو به اوله صفحه پرنټ کېږي بیا دویمه بیا دریمه بیا څلورمه بیا سټارټ اخلي بیا مثل اوله دویمه دریمه څلورم به پرنټ کېږي. ځکه دا پنځه ځله ورته لیکلي دي نو پنځه ځلې دا یو اول دویم دریم څلورم پنځم پرنټوي. او که چېرته دا ان کولیکټ موږ وکړو نو دا څه شی کوي؟ اوله پاڼه به هم پنځه ځلې پرنټ کېږي بیا به هغه چې خلاصه شي بیا دویمه پاڼه موږ ته هم دویمه پاڼه هم موږ ته پنځه ځلې پرنټ کېږي همداسې دریمه او څلورمه هم څلورمه پنځه ځلې پرنټ شي هم بیا همسې نمبر په نمبر باندې پرنټ کېږي. بل راځو دا خو مخکې هلته پورته هغه کې مو لوستله پورټریټ چې دا ولاړې دي وي صفحې په ملاسه باندې پرنټ یې کومسې پرنټ یې دې څخه هم موږ د پرنټر سایز موږ کولی شو چې A4 ده A3 ده F5 ده کوم یو ورقه ده هماغه کلیک کوي. عمومي به د خاطر یو کې A4 یوز کېږي نو موږ به A4 بل ته کلیک کړو. دا چې دی پیج سیټ اپ د ډېر درسونه خو دا بیا هلته موږ په ارامه طریقه باندې ولولو. دا د پیج سیټ اپ راتلونکي درسونه دي ځکه چې موږ بیګینر کلاس ته موږ هلته نه ځو. دا اوس راځو دلته پیج پر شیټ دغه ورقې دي په خپله کاغذي پاڼه کې دي په څومره کې پرنټ شي. دغه سترو پیج چې دي دا د هر یو پیج کې پاڼه کې پرنټ شي که نه دې مې که کلیک کړم مثال دغه څلور پیج دي کمپیوټر کې دا موږ څه شی کېږي دوه کېږي. مثال اول دویم په یو کې په یو پاڼه کې پرنټ کېږي او دریم او څلورم په بل کې. همدارنګه کولی شو مختلف ډېر پیجونه چې دي موږ په لږو پیجو کې موږ راولو. بل دا پیج سیټ اپ چې دا په راتلونکي درسونو کې موږ تاسو دې ځان ته درس ده هغه بیا تکرار کړو ځکه چې دا د عمومي موږ انټروډکشن د اوس لپاره. شیر چې دا شیر ویت پیپل دا ګروپ شیان چې وي هغه موږ دلته کوو. کلاوډ بیس چې دا موږ په انټرنیټ کې چېرته وصل یو کلاوډ بیس کې که چېرته انټرنیټ کوم فایل موږ شیر کړو نو موږ دلته په انټرنیټ کې چې موږ سره کلاوډ بیس موجود وي موږ تاسو که چېرته کمپیوټر ویروس هم ووښکي نو د هغه ډیلیټ کېږي ډیلیټ کېدلی نه شي. بل دا ایمیل سین از اټیچمنټ دلته ګوره لیکلی ګوره خپله تاسو هم ښکارېږي get everyone gets a copy to review. هر یو کس یو کاپي صرف یوازې یو کاپي ورځي هغه کولی شي دغه کاپي وګوري او تکرار یې که ایډیټ کوي نو ځان سره ایډیټ کوي نو تاسو هغه نه راځي. او send a link دغه که چېرته موږ دغه یو کاپي چې دا ګوره دا لیکي everyone work on the same page دا که چېرته موږ دې باندې موږ لینک چاته سینډ کړو دا لینک واقع که چېرته هغه کس تغییر پکې راولي دلته هم تغییر راځي. ګوره بیا بل چې ده everyone see the latest changes زه هم که هغه تغییر پکې راولي دلته ماته ښکاري که زه تغییر راولم هغه ته ښکاري. او سمارټ سیز هم د نیټ سره هم کمول ځکه چې ما یو فایل د سند شوی ده هلته تغییر راولي دلته موږ ته هم تغییر راځي. که موږ تغییر راولو هغه ته هم موږ هغه بل کس سره هم شو کېږي. دې باندې کلیک کړئ مثال send as a PDF باندې پرنټ کېږي. بل چې ده send as a XPS همدارنګه دا موږ send as internet fax موږ هم دغه کولی شو.
بل چې دا پریزنټ آنلاین چې دا هم دغه آنلاین شی موږ چیک کوو پریزنټ کوو دا چې دا اوس لپاره موږ درک نه خوري. بل دا ایکسپورټ چې دا موږ دې ځای څخه دغه فایل چې شی کوو ایکسپورټ کوو. لکه دلته موږ کړو چې دغه فایل موږ د پی ډي اف ته واړوه. دغه پیرول چې دا غواړم د پی ډي اف ته ووړي نو دا که پبلش باندې زه کلیک کوم او یې کوم د پاسورډ ډاکومنټ پاسورډ لري ټیم یس دا څه شو سو موږ ته پی ډي اف ته ووړي. نو پی ډي اف ته ووړو بیا راځم نور پروګرام بیا راځم ورډ پروګرام خلاصوم. ها دا پی ډي اف ته ووړو. اوس چې کوم ټایپس بدلې دي پی ډي اف لکه څنګه نیم ډاکومنټ اخلم لیکل ار ان डी بریکټ سٹارټ سلوي پاراګراف مو واخله انټر کړه. بیا د ایکسپورټ ته ایکسپورټ کې چین فایل ټایپ لکه دا هو سیف تقریبا یو رقم کار کوي. فایل ټایپ ماته واخله آیا دغه فایل چې دا زه کومه کې زه چینج کوم ایکسپورټ کوم په 2003 کې ډاکومنټس کې ټمپلیټس دي هغه واخلم پلین ټیکس واخلم ایچ فارمټ سنگل ویب واخلم سیو از انادر فایل واخلم سیو از او دا تقریبا یو رقم سیو از کې خیال هم کړی د کلیک کې کله چې یو فایل تاسو ثبتوئ دا تقریبا دوړه یو شی اپشن دي خو لږ د ښکته پورته تاسو ته د ورډ پروګرام چې د مایکروسافټ کمپنۍ چې دا تاسو مختلف یوزر جیب کړي دي چې تاسو ارزي نه کولی شئ دغه فایل کې تاسو چینجز راولئ. لکه دا وګوره دا هلته 2003 ورډ پروګرام کې ثبتوئ ټمپلیټس میکرو دا کوم فارمیټ کې تاسو کولی شئ سیف ځای کوئ. پی ډي اف له دې ځای څخه هم تاسو سیف کولی شو او د ایکسپورټ څخه هم تاسو پی ډي اف فایل ته اړولی شو. پی ډي اف ډاکومنټ اړوئ کومې ډاکومنټ تاسو اړئ او ویب پیج ته اړئ د دې څخه هم تاسو د دې سیف از څخه هم تاسو کولی شو او له څه شي ایکسپورټ څخه هم تاسو کولی شو. بل دا کلوز دا کلوز او دلته هم کلوز ده پوره کلوز خو دا دواړه توپیر سره لري. کله چې موږ تاسو یو فایل غواړو کلوز کړو نو د دې ځای څخه کلوز کوو او که چېرته وغواړو پروګرام چې دې ځای څخه کلوز کېږي څو چې دا ورډ پروګرام غواړو کلوز باندې کړو نو دې ځای څخه کلوز کوو. لکه موږ تاسو او چې یو دا ډاکومنټس لکه موږ تاسو ورډ پروګرام ته څه شی وایو په پوره شی وایو موږ ډاکومنټس. همدارنګه ایکسل د څه شی وایي ورک بوک. بل لکه اکسس ده اکسس پروګرام ته تاسو څه شی وایي ډیټا بیس او همدارنګه هم دا پاور پوینټ څه شی وایي د هغې پروګرام ته وبخښئ پاور پوینټ دا کوم چې سپلینګ کې پاور پوینټ څه شی وایو پریزنټیشن. لکه اوس دا فایل چې لکه چېرته موږ وړو دغه فایل چې دغه فایل دغه پیج چې دغه بند کړو ورډ پروګرام دې اوپن وي موږ ته نو دا موږ څه شی کوو د دې ځای څخه کلوز کوو. جست هم کلوز کوو دا موږ ته غواړي سیف کوئ که نه سیف زه ورته وایم چې نه سیف کوم نو دا چې سو کلوز سو.
او که چېرته په یو پروګرام موږ پیج چې دا موږ کلوز کول غواړو لکه داسې دا اوس دا چې کوو کنټرول ډبلیو چې ووهو دا څه کېږي ته مې یس ګوره پیج کلوز شو دغه ډاکومنټ سره د ورډ ډاکومنټ دغه کلوز مثال ته ځم بیا راځم نیو ته نیو کې چې کوم بل اخلمه دا رقم دې کې فرق اوس بیا دې منځ کلوز کومه ماته دا سیف کول غواړي یس چیرته سیف کی دا ډیسکټاپ کې سیف کی راته په دغه نوم باندې دا شی وګوره صفحه ورډ پروګرام باندې کلوز نشو خو بیا دې چې کلوز شو پیج کلوز شو زم بیا زم پیج اخلم نیو پیج دا اخلم نیو پیج خو که چیرته دغه کلوز باندې کلیک مکمل دا ورډ پروګرام چې دا موږ ته باندې ډاکومنټ نه باندې ورډ پروګرام موږ ته کلوز کی دې څنګه کلوز کومه ګوره ورډ پروګرام مکمل شي سو کلوز شو دا زموږ د نن ورځې درس په راتلونکي درس کې ولا خیر سره موږ تاسو ته راتلونکي درس کې ولا خیر سره موږ تاسو ټیب مینو تکرار کوو خیر سره او من الله توفیق